سلامونه، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. یو ورور دلته په یوټیوب چینل باندې کمنټ کړی و، د پوښتنه کړې وه چې زما اګزاما رد شوې ده، زه منفي شوی یم او اوس ماته دولت دلته ترک خاک راکړی، زه څه کولی شم؟ ملګرو، هر کله چې څوک یو داسې مشکل سره مخ وي، هر کله چې تاسو ته دلته ترک خاک درکړلی شي، د هغې حل دا ده چې تاسو باید وکیل ونیسئ او دغه ترک خاک دلته په محکمه کې چلنج کړئ. ورسره په یو وخت کې تاسو اګزاما هم کولی شئ. هر کله چې ستاسو ترک خاک ماپ شو، نو ستاسو اګزاما هم هغې سره مخکې ځي. نو تاسو کولی شئ چې تاسو وکیل ونیسئ او دغه ترک خاک چې کوم تاسو له درکړی شوی دولت چې کومه فیصله ستاسو په اړه نیولې ده، دا تاسو دلته په محکمه کې چلنج کولی شئ. او ورسره په یو وخت کې تاسو اګزاما هم دوباره کولی شئ. نو دغه طریقه کار چې تاسو د ترک خاک ختم کړئ، چې کوم فیصله ستاسو په اړه باندې دولت نیولې ده، نو هغه تاسو ختمولو یو واحد قانوني لار دا ده چې تاسو دغه فیصله دلته په محکمه کې چلنج کړئ، یا زما مطلب دا دی په اسان الفاظو کې تاسو وکیل ونیسئ او ستاسو وکیل به دغه فیصله واخلي، په محکمه کې به چلنج کړي، هلته به ستاسو محکمه وشي او هر کله چې ستاسو ترک خاک ختم شو، نو ستاسو اګزاما به هم مخکې روانه وي او هغه ستاسو حق دی چې تاسو اګزاما کولی شئ. دغه طریقه کار دی د ترک خاک ختمولو دپاره. نو دغه ورور ته زما مشوره دا ده چې ته سمدسته لاړ شه وکیل ونیسه او وکیل ته ټول خپل اسنادونه ورکړه، تر څو وکیل ستا دپاره محکمه وکړي او محکمه کې دغه فیصله چلنج کړي. بیا وکیل تا سره کینی، تا سره انډیو اخلي، تا نه انټرویو اخلي، تا نه معلومات اخلي او د هغو معلوماتو بنیاد وکیل دې دپاره ګراوند جوړوي، دې دپاره ثبوتونه جوړوي، دې دپاره لار جوړوي چې څنګه دغه فیصله په محکمه کې دوی چلنج کړي او ستا ترک خاک ختم شي. کومه فیصله چې ستا په اړوند باندې ستا په اړه باندې دولت نیولې، هغه ختمه شي او هغې نه بعد ستاسو هغه اګزاما هم کولی شئ او اګزاما به دې سره روانه وي. تاسو یو ځای دواړه کولی شئ، اګزاما به هم ستاسو روانه وي او اګزاما ستاسو حق دی. تاسو هر کله چې وغواړئ تاسو اګزاما کولی شئ او هغې دپاره اګزاما کولو لپاره هم وکیل ضروري دی. نو ویډیو همدومره وه. که کوم ورور پوښتنه لري، تاسو کوشش وکړئ خپلې پوښتنې دلته صرف او صرف په یوټیوب چینل باندې ماته پرېږدئ. زما دپاره به دا اسانه چې زه ستاسو پوښتنې راوالم او په وخت زه ستاسو پوښتنو تاسو ته جواب درکوم. په مخه.